درنو لیدونکو راغلو د مرحبا صنعتي ګروپ ته او دلته د قاری صاحب ناز دی. دغلته ما انار ولیدو، بیا مې جالبه دا ولیده چې فکر کوم د انارو صابون او د بادامو صابون دا ګمان کوم د ښکلاوې دپاره دي او د قاري صاحب نه به پوښتنه وکړو، دوی به یې په اړه معلومات راکړي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر یې صحت مو ښه دی؟ ښه راغلاست درته وایم. کولی شي اورېدونکو او لیدونکو ته ځان معرفي کړي؟ عبدالرحمن د مرحبا صنعتي ګروپ. عبدالرحمن ورور، دغلته چې مونږ ګورو تازه میوه انار ایښي دي او شاوخوا ترې نه دا نور صابونونه دي. بلې نو د دې صابونونو په اړه تاسو کولی شئ مونږ ته معلومات راکړئ؟ دا د دغه انارو څخه موږ صابون جوړ کړی دی. کندهار کې موږ کارخانه فعالیت لري. د انارو صابون دی، د ګل ګلاب صابون دی، بادامو صابون دی، هغه زموږ میکس صابون دی، دا کریمونه دي د مخ د بخاردانو لکو تبصرې د دې لپاره. ډېره ښه ده. دا یعنې د ښکلا او د مخ د ځوانک او د دانو د ختمولو د ښکلا د زیاتولو دپاره البته کارول. دا تاسو یادونه هم وکړه په قندهار کې جوړېږي؟ بلې قندهار کې موږ فعالیت لرو. دغه د انار د دانو یا د پوستکو څخه دا تولیدات کېږي؟ همې دانه پوډر کېږي، همې پوستکي پوډر کېږي. خو خیر 98% نیچرل دی. دا 2% حتما کپ وزګ هغه پکښې کې دی، هغه کیمیاوي مواد دي. طبیعي خبره ده چې د میوې نه خالصه نه جوړېږي، حتما به کیمیاوي مواد او ترکیب یو څه خو به لري چې دا ترې نه جوړېږي. ټوله نیچرل دی. 2% کپ پکښې کې دی زګ، هغه نیچرل نه راځي، نور مکمل ټوله نیچرل. یعنې ترکیب باید پکې وشي چې زګ وکړي. زګ وکړي. ډېره مننه چې معلومات مو راکړه. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. سلامونه. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. خیر اوسئ. مننه. نوم مبارک مو څه دی؟ روح الله سادات. سادات صاحب محترمه، دغلته دا نندارتون کې ستاسو دا خپل د تولیداتو په اړه راته وغږېدئ. بسم الله الرحمن الرحیم. امام ابو حنیفه دا څلورم نندارتون چې دی، نو دې کې الله تعالی کې وقفه چې مې ولیده، نو دې کې موږ فعلا تر 50 قسمه جنسونه لرو چې دغه ټول جنسونه دلته داخل د وطن کې تولیدېږي. دلته بغیر د خوراکي توکو نه نور هم څه تاسو نندارې ته وړاندې کړي دي یا تولیدات لرئ؟ په دې غرفه کې نه، بله غرفه کې لرو چې هغه د پلاستیک لپاره موږ یو بله فابریکه لرو چې هغه موږ دلته داخل د افغانستان کې فعالیت لري او اکثره داسې کارخانهدارانو ته پلاستیک ورکوي. ډېره ښه ده، خوشحاله شوم. که کېږي چې د دې د یو 15 ډوله خوراکي توکو نومونه را سره شریک کړئ، امکان لري؟ بلې نه، ولې نه. کمرمین راځه چې دا خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي ګورو او لیدونکي به هم را سره وګوري. ډېره ښه ده. سپیشل میکس. سپیشل میکس نمکو، بریاني سپیشل میکس نمکو. نو دا کیلویي جنس دی. دا اکثره دغه فامیلیانو دپاره دي او دغه اختر کې چې خلک استفاده کوي، دا هغه جنس دی. مخکې به دغه جنس د خارج څخه په بوجیو کې په پارسل کې راتللو، کیفیت به هم ښه نه و، هغې کې به یې ځینې وخت بارانونو به هم خراب کړل، خو بیا به هم خلک مجبور وو چې دغه شی استفاده کړي. اوس الحمدلله دغه ظرفیت موږ پیدا کړی دی چې اوس نو په ښه کیفیت، په ښه کوالټۍ کې، په ښه بسته بندۍ کې جنس موږ څنګه کو بازار ته دلته عرضه کړو. نو دا کیلو جنس دی. اکثره خلک یې په کورونو کې دغه مېلمنو په خاطر استفاده کوي، اخترونو کې استفاده کېږي، دغه ودونو کې استفاده کېږي. هر څوک کولی شي چې دې نه څنګه کې استفاده وکړي. ډېره مننه سادات صاحب. لکه څنګه چې سادات صاحب یادونه وکړله، دا هم زموږ دپاره د افتخار او د ویاړو خبره ده چې موږ په داخل د خپل هیواد کې داسې صحي تولیدات لرو د خوراک دپاره چې په هغه باندې موږ په ډاډه زړه باندې ورتلی شو او د هغه څخه استفاده کولی شو. نو د سادات صاحب څخه به مننه وکړو او د ده سره به خدای پاماني وکړو. سادات صاحب ستاسو څخه ډېره مننه چې وخت مو راکړه. مننه چې تاسو راغلئ دلته او څه مصاحبه مو وکړله، تاسو خپل وخت موږ سره شریک کړئ. موږ هم تاسو نه وړاندې شکر کوو. ډېره مننه. تاسو ته په چارو کې بریالیتوب غواړو. خدای په امان.